يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اهل الكتاب یقینا توسه ته د بیج رسول د رسولون د وقفه نه پس راغلی دی چې توسه ته احکام بیانوي چې توسه بیا دا ونویایي چې میشته نه څوک زیره ورکوونکی راغلی و او نه ویروونکی نو دا د یقینا توسه ته زیره ورکوونکی او ویروونکی راغی او الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. اهل الكتاب وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. او کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل اے قومه توسه د الله تعالی نعمتونه یاد کړئ چې په توسه باندې شوي دي کله چې په توسه کې پیغمبران پیدا کړل او توسه آزاد کړئ او توسه ته هغه څه دیر کړل چې په عالمي نقشه هیڅ چاته هم نه وی ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای زما قومه توسه هغه پوکم ځکه ته داخل شئ چې الله تعالی توسه دې پوره لیکلی دو او په خپل شاګانې بیرته مه ګرځئ نو تاوانیان بشئ.